بسم الله الرحمن الرحیم. د شیرزاد سټوډیو کې درمل لیدونکو ته مرحبا یاست. په افغانستان کې د دواو کیفیت او په افغانستان کې د دواو تجارت څه ډول دی؟ په دې خپرونه کې راسره درون قدرمن مېلمه ښاغلی فارمسیست شیر احمد افغان راسره دی. نن به په دې خبرې کوو چې د دواو د درملو کیفیت په کوم حالت کې دی. په دې اړه باندې به د ډېرو جالبو حقایقو څخه تاسو خبر سئ، راسره پاتې سئ. ښاغلی افغان صاحب زموږ خپرونې ته ښه راسئ. ژوندي اوسئ، جوړ اوسئ. په لومړي سر کې په افغانستان کې د دواو د کیفیت او افغانستان ته د دواو د راوړېدلو په اړه باندې ستاسو ارزونه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول ډېره زیاته مننه کوم شیرزاد صاحب له تاسو څخه چې موږ ته مو وخت راکړئ. نو کیفیت خو د درملو هغه حالت ته ویل کېږي چې درمل په پوره ډول سره فعاله مواد لرونکي وي او خپل فارماکولوژیک تاثیر وښیي. هغه څه چې هدف وي هغه ته ځان ورسوي او خپل هغه دوایي یا درملیز تاثیر وښیي، غیر نورماله یا پاتولوژیک حالت فیزیولوژیک نورمال حالت ته راواړي. نو کیفیت لرونکي هغه درمل دي چې په پوره اندازه کم ترکیب چې دکې لیکل سوی وي، که فعال مواد که سواغیه مواد او که د جوړولو طریقې دي په معیاري ډول سره وي. چې دا به زه داسې وایم متاسفانه ووایم او که بدبختانه ووایم چې دغلته یو څو د ګوتو په شمېر داسې فارماسیوټیکل انډسټریانې یا تولیداتي کمپنۍ د درملو شته چې هغه په ښه کیفیت سره تولیدات کوي. هغه که هر ځای ته صادرات لري یا هر ځای چې دوی فروش کوي هغه په همغه معیار باندې چې څنګه ورته ویل سوي دي، یعنې د هغه فارماکوپۍ مطابق وي. خو زموږ په افغانستان کې زموږ په هیواد کې دلته آزاد بازار موجود دی او په دې هیله یم چې دا کنټرول سي او د آزاد بازار له لارې څخه مختلف قسمه درمل دلته راواردېږي. لوکل کمپنۍ چې تاسو شاید نوم اورېدلی وي چې هغه نیشنل نه دي بلکې ملټي نیشنل هم نه دي، یوازې لوکل دا دي چې په یوه سیمه کې چې د هغې سیمې دپاره جوړېږي. مګر موږ ته د نورو هېوادونو غیر مسلکي کسان لخوا البته چې مسلکي کسان یې جوړوي، غیر مسلکي کس درمل جوړولی نه سي، خو داسې وي چې سره کوم چې ښایي هغه معیار هغه سټنډرډ نه وي مراعات سوی او یوازې د دې دپاره د هغه مربوطه ملک د دولت لخوا اجازه ورکول سوي تر څو په همغه سیمه کې دی خرید او فروش وکولی سي. لیکن دا چې بل هېواد ته ځي نو بیا په لوکل کرایټیریا کې باید نسي ولاړ. که چیرې ملټي نیشنل وي، ملټي نیشنل دا معنا چې په څو هېوادونو کې، انټرنیشنل دا دی چې په ټوله نړۍ کې دی خپل هغه صادرات کولی سي. اما لوکل کمپنۍ اجازه نه لري چې بل ملک ته خپل شی واستوي. دا چې زموږ ځینې مشکلات موجود دي نو په دې خاطر باندې دلته لوکل درمل هم په زیات اندازه موجود دي او د دې دپاره چې زموږ هېوادوال قیمت یې نسي فرډولی یا پیسې ډېرې نسي ورکولی نو دوی زړه دې ته ښه کوي تر څو لوکل دواوې واخلي. او وارداتو په ارتباط چې تاسو یاداوري وکړله شیرزاد صاحب محترمه، واردات مو تر یو حده پورې اوس کار ورته روان دی، شروع دی چې کنټرول سي، تر ډېره پورې کنټرولېږي. اما د لویه سره که چیرې زه ووایم واردات هم نه وه کنټرول او مشکلات پکښې کې موجود وه. لومړی غټ مشکل خو دا دی چې موږ داسې یو قوي لابراتوار نه لرو چې د هغه په واسطه باندې موږ دا معلومه کړو چې درمل با کیفیته دي که یا بې کیفیته دي، کیفیت یې لوړ دی او که ټیټ دی. یو دانه که چیرې کابل کې موجود وي یا نه وي یا به شاید موجود وي، خو هغه داسې یو لابراتوار نه بولم چې هغه دې د ټولو اقلامو د تجزیې قابلیت ولري، چې ټول قلمونه چې څومره مثلا موږ په افغانستان کې اساسي درمل لرو او مجاز درمل لرو چې د هغه وخت چې زما په یادګیري مطابق د 2014 او 2018 شاوخوا کې زموږ د اساسي درملو تعداد تقریبا 519 قلمه و، چې دا 519 قلمه کې مختلف قسمه درمل راځي چې دا ماشینري په دې نه توانېږي چې دا ټوله چیک یا وګوري، کوالټي یې کنټرول کړي یا هغه انالایز یا تحلیل یې وکړي. نو په دې خاطر باندې دلته هم ټیټ کیفیت لرونکي یا بې کیفیته درمل موجود دي، هم یې واردات په څه ډول چې ښایي هماغسې نشته، یعنې کنټرول ډېر زیات نشته. خو اوس موږ په دې امید یو چې شاید یو څه واردات کنټرول سي او ځینې درملو ته د واردولو اجازه هم اوس نه ورکول کېږي. په اکثریت کاژه باندې دلته په افغانستان کې په ځانګړي ډول د کندهار کې به ووایي چې د دواو کیفیت په عمومي ډول باندې څنګه ارزوي؟ ډېر یې ښه دي که لږ یې ښه دي؟ که چیرې زه ووایم چې لږ یې ښه دي نو صحیح به وي، ځکه چې لږ یې ښه هم په دې خاطر دي چې هغوی د هغه امراضو دپاره چې ډاکټر بله لاره ونه لري نو بیا دوی کوشش کوي چې هغه ملټي نیشنل یا ښه کیفیت لرونکي درملو ته مراجعه وکړي تر څو د مریض ته یو ریسپانس یا جواب ورکړي. په عادي امراضو کې ډاکټر هم دا خیال ساتي چې د مریض د لږ پیسو په خاطر باندې مریض هم کوشش کوي تر څو یو ارزان بیه دوا لاسته راوړي نو کیفیت له مخې څخه ټیټ وي. که تاسو فکر کړی وي شیرزاد صاحب بعضې اوقات زموږ د ډاکټر صاحبانو څخه شکایت کېږي چې درملنه یې راته وکړله خو علاج مې ونه سو، یعنې جوړ نه سولم. خو هغه اکثره وخت داسې نه وي چې زموږ د ډاکټر صاحبانو نالج کم دی، بلکې دا اکثره وخت د درملو کیفیت هم په دې کې ډېر زیات رول لري، ځکه تشخیص
او درملنه دا دواړه یو داسې قوي پایې دي که چیرې یوه هم خرابه وي نو درملنه ښه نه اجرا کېږي. ګوره تشخیص که سم ونه سي نو موږ بې ځایه دوا ورکوو او د مریض عضویت نور هم تاواني کوو، ځکه هره دوا پر اینا پر معده پر ټولو برخو باندې د بدن پر سیستمونو باندې تاثیرات کوي، جانبي عوارض لري. اما که تشخیص وسو او بیا درمل سم نه موجود نو تشخیص هم بیا ناقص دی، ځکه چې تا دوا ور نه کړل. دواړه لازم او ملزوم دي. نو په ټوله کې که زه ستا د سوال جواب ته راسم، موږ لږ ښه درمل او ډېر بې کیفیته درمل لرو. د پاکستان هېواد څخه چې دواوې راواردېږي زموږ هېواد ته، داسې ویل کېږي چې هلته دوا په یوه کیفیت ده، خو کله چې دلته راواردېږي کیفیت یې تغییر دی. ستاسو باور یا ستاسو لیدنه که ځینې سفرونه تاسو کړي یا تاسو ځینې فابریکو څخه لیدنه کړي، هغه څه دی حقیقت څه دی؟ یو شی چې زما خپل د سترګو لیدلی حال دی، یوه کمپنۍ ده چې هغه هم مولټي نیشنل کمپنۍ ده او زه خپل ورغلی یم هغې کمپنۍ ته لاهور کې وه. هلته داسې و چې یو فارموله وه پروډکشن کې دوی موږ د غلیدنه ځنې کوله. زه یو شی تاسو ته وایم، دوی په دواو کې یو بل اصطلاح لري باچ نمبر په نامه باندې. باچ دغه باچ نمبرونه د دې معنا دا ده، یو باچ نمبر دا معنا لري یو ځلې چې د یوې فارمولې هر څو زره یا هر څو لکه یا هر څو میلیونه ټابلیټ ته جوړوې، د دغه هر ټابلیټ دغه یو باچ دی. مثلا اته داسې لا ویل شوي چې دا د دوی نوبت هم په نظر کې نیسي. مثال ته پرسټامول جوړوې په ستا کمپنۍ کې، دغه ستا 25م وار دی چې جوړوې، خو په هر وار ته مثال 10 میلیونه ټابلیټه جوړوې، 10 میلیونه وه، خو ته اول باچ ورکوې 0.01، بیا دوم وار چې تا بیا 10 میلیونه جوړول بیا 0.02، دا رقم تا 100 واره جوړ کړه 0.01 باچ شو. د باچ فایده دا ده که احیانا دې کې مشکل موجود و یا تا پخش کړله ولاړله بیا چې مشکل وروسته کاشف شو، خلکو ولیدی راپور یې ورکوي، نو ته په اسانه کولی شې چې ریکال یې کړې دغه یو باچ مازې پخش کړې چې دغه باچ دوا راټوله کړي. دلته چې موږ وکتل یوه خمیره جوړه سوې، البته دوې جوړې سوې، یعنې د یوې فارمولې دوې خمیرې وې. څنګه دوې؟ یعنې دوه اومه مواد وه. دغه یو شی جوړېده، یو باچ جلا و، بل باچ نمبر یې جلا و. نو زموږ یو ملګري پوښتنه وکړه چې دا څنګه دا باچ جلا و، دا خو باید د ټولو یو باچ نمبر ځکه یو وارې پروډکشن کېږي، یو وارې تولیدي. اصل دا دی. نو موږ ته چې بیا کله وروسته معلومه کړله دغه باچ چې جلا و د افغانستان لپاره جوړېدی، هغه باچ چې جلا و هغه ورې په پاکستان کې کارول کېدی. نو په دې باندې موږ یو څه خوام بده سول او شک مو په یقین بدل سو چې که څه هم مولټي نیشنل کمپنۍ ده، ډېر د افسوس ځای دی. زموږ د فارمیسي د څانګې استاد و، دغه ډینټل اپسې ورته وایي په اصطلاحي طبابت کې، چې دا د غاښ په دا برخه کې چرک راځي، وځای کېږي پس یې نیولی و، چرک یې نیولی و، باکټریایي میکروب دی دا. نو دا سره د انټي بایوټیک کارول دلیې او موږ ته راتلی صنف ته هم د پرمختګ پر ځای باندې نور هم وخامت او کمپلیکیشن زیاتېدی. او کله چې بیرته پاکستان ته ولاړې هلته یې هغه انټي بایوټیک کار کړی و، جوړ شو چې رالی موږ ته یو جزي توپیر یاد کړي، هغه ایبټ کمپنۍ وه، په ای باندې لیکل کېږي. هلته چې و د هغه دوا د ای نه کې داسې غټه اوږده وه او دلته چې د ای نه کې داسې کوچنۍ وه، دغه یو توپیر یې ورکړی و. نو دغه شي دلته کار نه کوئ او هلته کار کوئ. نو د دې پر تولیدولو کې دې مسلکي کسان ځان سره نه بیایي، د دې پوښتنه ګډوډي څه نه کېږي، اصلي مسؤلیت چا ته ورګرځي؟ بې له هغوی څخه خوا یې جوړېږي، د دې خوا څخه زموږ تاسو هېواد ته چې څوک راوړي یوازې تجاران سره مسلکي کسانو ته اړتیا ده یا مثلا مسؤلیت چا ته راګرځي؟ باید ټولو ته شیرزاد صاحب که چیرې زه ووایم چې دا هم د عامو خلکو هم د تجار او هم د دولت وظیفه ده. نو یو وظیفه خو ګوره د دولت چې دلته کنټرول کړي او زه امیدواره یم انشاءالله په دې باندې انشاءالله باوري یم چې اوس به پر دې باندې ډېر کار وسي او کوشش به وسي چې دا شی مخکې هم موږ داسې ادعا نسو کولی چې کار نه کېدی پر یا نه و، خو دغه بازار را کنټرولول یو څه کار ته اړتیا لري چې دغه آزاد بازار را کنټرولوي. تجار دی مثلا ګوره تجار به موږ په عموم کې نه ملامتو، خو ملامت هم دی. ولې؟ که هغه تجار وي چې دی په لاسي لاس ورته وایي چې مثلا لوکل کمپنۍ ده ستا ډیمانډ مني اما مولټي نیشنل یې نه مني، او لوکل ته وایي چې فعاله مواد ورته کم کړه. صحیح دی؟ بلیسټر کمزوري که دا بلیسټر دا پاکټ دی دې کې هم خبره شته، ځکه بعضې دواګانې د مستقیمو وړانګو تر تاثیر لاندې خپل هغه کیفیت ته لاس ورکوي. نو بعضې بلیسټرونه المونیمي وي هغې اجازه نه ورکوي چې وړانګې داخلي شي. صحیح دی؟ د پیک سایز د هغه رقم مثلا صحیح دی، ټمپریچر چې دا پکښې ایښودل شوی ده، نو چې کمپنۍ لوکلز به تپوس چې د هغه د ایښولو هغه شرایط هم نه دي برابر، د هغې انتقال. بل عمده مشکل شیرزاد صاحب دا دی چې مولټي نیشنل کمپنۍ به یې ښه دوا به یې جوړه کړې وي، کیفیت به هم سم وي، خو په دا انتقال کې مشکل دی. دا چې د هغه ځای څخه راځي دا د درملیز هغه چې دی ایټمونه یا عناصر دا دوه قسمه ټمپریچر ته اړتیا لري. یو عادي
اقلام دي چې هغه د 15 څخه تر 25 سانتیګریډ پورې چې تر 15 به ټیټ نه وي هغه سانتیګریډ درجه او تر 25 به لوړ نه وي. که تر 25 لوړ سولل هم خرابېږي او که تر 15 ټیټ سولل هم خرابېږي. چې په کانټینر کې چې دا راځي نه یخچال شته نو نه کولډ چین مراعات سو. کله کله ډېر په ګمرک کې هم پاتې شي. البته نه هم دغه 25 سانتیګریډ درجه وساتل سول. زه تاسو ته اطمینان در کوم چې نن هم چې کومې دواوې راځي تاسو به په کانټینرو کې ورسي ټمپریچر دپاره یو ترمامیټر وګورئ شاید 15 جیش او 3 جیش او 2 جیش وي. ساتنه چې یاد کړل در ټولو مهم برخه بله ساتنه ده. ساتنه چې تاسو وګورئ پر بایپاس او پر دغه مټکو باندې زموږ غټ غټ ګودامونه سته د مستقیم وړانګې د لمر پر لګېږي. د مځکې څخه په اصولو کې باید هغه 10 سانتي یا 20 سانتي لوړ وي. پر پلیټ پرتې هغه پر پلیټ نه دي پرتې پر مځکه پرتې دي. رطوبت یا لندبل باید ورته ونه رسېږي معمولا ورته رسېږي. خزندې باید هلته موجودې نه وي هلته موجودې دي. ټمپریچر باید د 25 او 15 تر مابینځ وي هلته چې تاسو وګورئ په ګرمۍ کې خو بیخي 40 او 42 ته رسېږي. نو دا چې هر څومره ښه کمپنۍ سي شیرزاد صاحب کیفیت ته لاس ورکوي. بلې هو کیفیت ما درته وویل یوازې په تولید پورې اړه نه لري ساتنه انتقال او توزیع دا درې سره د کیفیت مربوط کیږي. افغان صاحب دلته په کندهار کې د لوړ قیمت په اړه که راته وایاست چې د واورې څومره لوړ قیمت باندې خرڅېږي ستاسو د تجربې په اساس باندې تاسو به خامخا معلومات کړئ. شیرزاد صاحب د درملو دپاره د هر شي یو قانون شته. د سره د درملو قوانینو په نامه باندې کتاب شته. نو د کې داسې لیکل شوي دي چې هر تولیداتي کمپنۍ نو د کې داسې واضح ویل شوي دي چې هغه د کمپنۍ و د نماینده تر مابین چې کوم معامله کېږي هغه جلا ده. هغه په اصولو کې جلا ده. هغه دی سره پوهېږي چې څونه ده ورکوي څونه هغه څه رقم تجارت سره کوي. خو د درملتون او د نماینده تر مابین داسې واضح قانون موجود دی چې تا په 10 ورکوي هغه 15% ګټه حق لري. د څو 15%. اوس که تا په 100 ورکوي دی 15% پر اچول شي په یو سلو 15 خرڅولی شي. دی په یو سلو څو خرڅولی شي 15 خرڅولی شي. نو معمولا داسې دی هغه درمل پلورونکي چې وروړي هغه د یو شي ریټ که 15 اتیا و وبخښه که دا د ریټ 100 پر لیکلی و خو درملتون والا ته په 15 اتیا ورکوي. سل پر لیکلي دي واضح پر دا پیک باندې و 100 کالداري خو درملتون والا ته په 15 اتیا کالداري ورکوي. که 100 افغانۍ وي د افغانۍ کمپنۍ به درملتون والا ته به یې دی په 15 اتیا افغانۍ ورکوي تر څو د هغه دغه 15 افغانۍ یا 15% چې موږ یې 2% دی افغانۍ ته خبره نه ده دغه 15% باید دته ورپاته سي. او دغه مشکل چې د ویزیټور جوړي هغه دا دی چې زه ورته وایم ډاکټر چې دا کار کوم ډاکټر خو زه چې کوم ډاکټر ته هم یو شی ورکوم یا پرسنټ یا اکټیویټي یا هم یو سفر یا بل داسې څه دي. په ضمن کې دواخانه والا ته خو اول پر پرایس لیست باندې پیسې هلته 15% ورکول شوي دي. اوس بیا چې زه ورځم خو زما خو کوشش دی پر ډاکټر ډېر کار کوم درملتون والا ته هم بیا هغه هم راته وایي چې ما ته به مې 10% نور پسې راکوي تر دا 15 هاخواته 10 یا 15 مې دته پسې ورکړل. بیا چې دی خرڅوي 25 ښې دلته پر ګټلي دي بیا تر دغه نرخ چې زړه یې وغواړي په هغه اندازه باندې پسې حتی څو چنده ډېر خیر اوسئ. خو دا هغه وخت کنټرولېږي کله چې د دغه درملو او غذا د ادارې مامورین او کسان په ښه ډول سره تحقیق وکړي بررسي وکړي بازار وګوري نو انشاءالله زه امید لرم چې دغه حالت به یو څه قرار کم او له منځه څخه لاړ شي. ولې دا خپله په هغه یو چیک لیست موجود دی د دې سره په چیک لیست کې د دې جزا معلومه ده چې دا باید څومره جزایي شي چې دی د خپله دغه نرخنامې څخه. بالکل. افغان صاحب زه دا پوښتنه یو ځل بیا هم کوم لنډ که راته وایاست چې تاسو د لرې دغه سیمې اوسېدونکي یاست په د خپل مسلک کې ډېر معلومات هم لرئ. اوس په لنډ ډول که راته په کندهار کې یوازې کندهار کې ووایي نور نه څو فیصده یا څومره دواخانې دي چې هغه د انصاف په اصولو مطابق دا ورکوي او څو فیصده ډېر ظلم کوي فیصله څو چنده ډېر ګټه ورکوي لنډ که ووایه. زه که حقیقت درته ووایم زه به داسې ووایم چې شاید که چیرې د فیصدي فلیاض راسو شاید 15 یا 10% درملتونونه په انصاف باندې کار کوي دغه نور ټوله کوشش کوي چې ډېرې پیسې پر وګټي ځکه دا هر چا پیسې خوښې دي او کوشش کوي چې زیاتې کړي او ډېر په لوړه کچه باندې. بلې هو او د دې کنټرول د دوا درملو د کنټرول د هغو هم کار دی. بلې هو دواړه بالکل دا د هغو هم کار دی او نسبتا وجدانا د دغه کسانو چې دی یا غواړي ډېره ګټه پر وکړي او یا غواړي چې تقلبي شی خرڅ او رانیسي د ده وظیفه هم دا ده. ډاکټران څومره سره شامل دي؟ ډاکټران خو نو ته مالک چې د ډاکټرانو سره په هغه کې اچوي ډاکټران چې دي اصلا شیرزاد صاحب ټول نه یادوو خو ډېری ډاکټر صاحبان هم داسې شوي دي چې دوی کوشش کوي هغو ته ځینې تمه ورکړي یا داسې یو څه ورته وایي چې زه مثلا تا ته سفر در کوم یا بل داسې در کوم دی هلته مخامخ داسې نور ته وایي چې دا شی خراب دی وایي دا شی ښه شی دی ویې کاروه
خو دا وروسته معلومیږي ډاکټر ته چې زه دا څنګه وکړم. د هغه دپاره هم لارې چارې شته، هغه دپاره سمپلونه شته، خو اوس هغه سمپل نه ورکول کېږي، لیټریچر نشته، نو یوازې کوشش کېږي چې دوا پر خرڅ شي. نو ستا د سوال جواب دا دی چې ډېری کوشش کوي چې زیات ګرانې خرڅ کړي او ځینې لږ کسان اوس هم شته چې هغه مطابق د اصولو ځي. وروستیو کې لنډ خپل پیغام را سره شریک کم داسې څه چې تاسو یې ډېر دردولي یاست وجدانا د ټولنې هغه حالت د دواو په اړه دا مس چې کوم موضوع وه کم داسې تاسو ډېر دردولي یاست او کم داسې لنډه حل لاره که ووایاست؟ در ټولو غموونکی دا و چې زموږ د ټولنې هر کس داسې فکر کوي اوس ډېری چې دغه درمل راوړل د نمایندګي خلاصول دا یو غټه ده چې دا نور کسان وکړل او زه پاته یم، زه بیا یم خدمت تېر دی. خدمت خو پرېږده، دی کوشش کوي چې تجارت وکړي په یو رقم نه یو رقم. ما زیري چې شي، ما زیري دا چې دغه دی د ده په رقم فکر چې درلود هغه کسان اوس ډېرې ښې کمپنۍ ځان ته اخیستې چې هغوی سره ورسره دي، دی کوشش دی خطا ایستل کېږي، ده ته لوکل کمپنۍ ورکوي او ډېری زه پېژنم چې هغو واخیستلې او بېرته یې پرېښود یا تاوان یې هم پکښې کې وکړي. ځکه دلته دوه اړخه دي، یو خو الله جل جلاله هر څه ویني، ته چې یو چا ته تاوان رسوي نو خامخا به ته بېرته یې وخت جبرانوې هم. دویم دا دی چې دا خو نه خرڅېږي دا رقم. زه تا ته مثالونه در کوم، د لوکل شی وي تر ملټینیشنل ګران وي، متوجه نو هغه خو نه خرڅېږي. بیا آزاد بازار مې ډېر زیري د هندوستان څخه، د انډونیزیا څخه، د بنګلادیش څخه، له ترکیې څخه، له نورو هیوادونو څخه، خاصا د پاکستان څخه، په ډېره پیمانه د پاکستان څخه چې لوکل کمپنۍ دي او لوکل شیان راځي. او ما یو وخت داسې راپور ترلاسه کړي چې موږ د کال څخه فکر کوم که د میاشتو 300 میلیونو ډالرو په اندازه باندې موږ واردات درلوده، یوازې د درملو ده چې دا بیخي زیات و. بل چې ما زیري هغه دا دی هېڅ ډول مسلکي کس په هېڅ ډول عمده پروشۍ و، نمایندګۍ و او فارمیسي کې نشته. ګوره په فارمیسي کې مسلکي کس نشته، زه تا ته وایم. نو چې مسلکي کس نه وي، زما داسې مې یو وخت زه ناست وم، یو درملتون ته یو کس راغلی ویل ما ته د ریزش د زکام ګولۍ راکړه، خو ما تا ته یو اوټسي دوا ده چې ته یې ورکوې، یو داسې هغه ورته ویلی یو وجې پکښې خوښ یې کړه چې دا بالکل زما لپاره زیرونکی و. زه مسلکي کس پکښې خوښ یې کړه، څنګه هغه پکښې خوښ کړي؟ هغه په څه پوهېږي؟ هر درمل زهر دي چې د ډاکټر د نسخې مطابق نه وي، زهر دي، هر درمل زهر دي. او دوامداره درمل خوړل؟ دوامداره درمل خوړل خپل معافیت خرابول او عضویت ته تاوان رسول، په زیات اندازه اینه، پښتورګي او معده. ځکه چې هر درمل چې د خولې له لارې څخه تطبیق کېږي، د معدې له لارې څخه یې هضم، د کولمو له لارې د وینې دوران ته جذب، په اینه کې میټابولیزم یا استقلاب او د پښتورګو د لارې څخه اطراح کېږي. نو که په پښتورګو باندې هم زور راولي، پر معده باندې هم مشکل تیزابیاتو حالت راولي او پر اینه باندې هم ډېر زیات حالت راولي. معمولا هغه کسان چې ډېرې زیاتې دواوې کاروي، ډېری وخت به هغوی په HBS یا تور ژړي یا هم د معدې هغه د اینې په التهابي ناروغۍ باندې اخته وي. ډېره زیاته مننه. قدرمن لیدونکو، تمره چې افغانستان کې داخل د دواو راواردولو هغه پروسې، د دواو کیفیت او بېلابېل معلومات مو ځان خبر کړي وي. تر بلې پر چې زه شیرزاد مرکلی کوم، ښه وخت ښې چارې.